الله الرحمن الرحیم. تاسو ته معلومه ده چې نن یو ډېره دردونکې حادثه پېښ شوې په تورخم په پوله باندې. یو تن افغان چې د نورو سلګونو افغانانو په منځ کې ولاړ او د تذکره باندې اوښتل غوښتل، هغه له ډېرې مایوسۍ او له ډېره احتیاج څخه هغه ځان تر موټر لاندې کړی او په شهادت رسېدلی دی. الله تعالی دې ده ته جنتونه ورکړي. او موږ په دې پېښه باندې ډېر خواشیني شو او ډېر د کورنۍ سره د غمرازۍ او د خلکو د فریاد اورېدلو دپاره دلته رالو او دلته چې کومې د تورخم پاکستاني چارواکي دي له هغو سره مو ولیدل او خپل طرف د افغانستان طرف ته چې کوم چارواکي مسؤلین دي له هغو سره مو ولیدل. دغه موضوع سره شریکه کړه او د افغانانو دغه مشکلات چې دي هغه باندې د دوی د مشکلات واورېدل او دا به انشاءالله د پاکستاني چارواکو سره شریک کړو تر څو آینده دغسې مشکل رامنځته نه شي. متاسفانه چې دلته په تورخم باندې او په بولدک باندې خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي. په تذکره باندې اجازه نه ورکول کېږي چې د افغانستان خلک اسناد دغه لري، کمښت لري، له ډېرو شیانو سره پاسپورټ دي یا ویزه دي. نو دغسې یو مشکل سره مخ کېږي. موږ هیله کوو چې دا نن له دغه حادثې وروسته چې کومو خلکو ته په تذکره او په ګیټ پاس او نورو بغیر اسانو څخه اجازه ورکوله شوه، په سلګونو خلکو پرېښودل. موږ خوشحاله یو او هیله کوو چې آینده هم دغه لړۍ ته دوام ورکړي او تر څو پورې دغسې دردونکې حادثې رامنځته نه شي. همدارنګه دغه اوس خبر شو، دا اوس چې مازدیګر کې یو بل ماشوم دی، هغه هم پر یو موټر لاندې شوی دی. خو تر اوسه پورې لا نوعیت نه ده معلوم چې دا څه پېښه باندې شوې ده. هغه هم داسې ټوکرې ټوکرې شوی دی، ډېره دردونکې ده. هغه تصویر و حالت یې د لیدلو نه ده، قابل د لیدلو نه ده. دا له دې وجې څخه چې دلته په تورخم پوله باندې ډېره سختي ده. هغه ډاکومنټ اسناد قوانین جوړ شوي دي، هغه د پاکستان له طرفه هغه ډېره سختي ده په اسنادو کې. موږ هیله کوو چې دې کې سهولت رامنځته شي تر څو دغو مشکلاتو او د بشري ضایعاتو مخه ونیولی شي.